إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، نن موږ او تاسو د ربیع الاول مبارک میاشتې تقریبا 4 تاریخ کې قرار لرو، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله سبحانه و تعالی خپل ستر پیغمبر او د انسانیت لارښود پر رسالت او علم سره نړۍ ته رالیږلی چې ټوله نړۍ د جهالت د تیارو څخه د اسلام رڼا او نور ته راوبلل. موږ او تاسو ته داسې لارښوونې پرېښودلې چې هغه د ورځې د رڼا او د لمر غوندې روښانه دي. انسان هیڅ کله په هغې کې خپله لاره نشي ورکولی، څرنګه چې ورځ کې په دغه لمر کې موږ او تاسو ته هر شی روښانه معلومیږي، نو موږ او تاسو ته هم دغه اسلامي شریعت او دین داسې روښانه پرېښودو که څوک غواړي چې شریعت تطبیق کړي او اسلام باندې ځان پوه کړي، هیڅ شی په هغې کې پناه یا پټ نشته، هر شی موږ ته ښکاره پرېښوده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم په اړه باندې یا د هغه د ژوند او ځینې شمایلو په اړه باندې انشاء الله آینده جمعه کې خبرې کوو. خو نن یو بلې مسلې ته اشاره کول غواړم چې هغه هم د علم مسله ده چې موږ او تاسو ته الله سبحانه و تعالی علم را لېږلی، انسان ته عقل ورکړی، انسان ته پوهه ورکړی، پیغمبران په همدې هدف او غرض باندې را لېږلي تر څو انسانیت په هغه مسایلو باندې پوه کړي چې هلته انسان نه پوهېږي. که چیرې موږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکو احادیثو ته وګورو، په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا پیشبیني کوي چې داسې یو وخت به راشي چې الله سبحانه و تعالی به علم پورته کړي، علم به بیرته واخلي، د انسانانو د زړونو څخه به علم ووځي. خو چې کله علم واخیستل شي بیا به جهالت رامنځته شي، جاهلان به د خلکو رهبري کوي، جاهلان به د خلکو مشري کوي، جاهلان به د خلکو مفتیان وي، جاهلان به د خلکو قاضیان وي، جاهلان به د خلکو یعنی د دولت مشران وي، واکداران به وي، زمامداران به وي، عالم او پوه سړی به په هغې کې نه وي. کله چې زه عالم وایم یوازې د شریعت عالم نه دی، هر مجال د علم کې چې شامل دی ټول علوم په همدې کې شامل دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله عز وجل علم اخلي مگر دغه علم بیرته داسې نه پورته کوي چې هغه د بندگانو د زړونو څخه راوباسي، مگر دا علم ورکیږي، علم به کم شي په سبب د وفات کېدلو د علماو سره. یو مشهور ډاکټر چې یو خاص برخه کې به متخصص وي، مسلکي به وي، دغه ډاکټر چې وفات شو د ده ځای ناستی بیا بل څوک نشته، داسې بل ډاکټر به نه وي چې د ده په اندازه باندې علم ولري. یو د ساینس یو ساینس پوه چې وفات شو بل داسې څوک به پیدا نشي چې د هغه ځای ونیسي، یو د شریعت عالم چې وفات شو داسې بل څوک به نه وي چې هغه ځای ونیسي. لکه موږ تاسو په رسنیو کې واورېدل چې 3 ورځې مخکې دکتور یوسف القرضاوي رحمه الله وفات شو، چې په اوسنۍ نړۍ کې تر ټولو ستر عالم هم ده او 500 نه زیات کتابونه یې نوشته کړي. هغه وسطیت او معتدل اسلام یې خلکو ته معرفي کړ. د اسلام هغه ایکسټریمزم چې ورته وایي یا سخت دریځ او توندروي او دا خلک چې اسلام نه بل شی جوړ کړی و هغه شیان یې ټول په خپلو کتابونو کې رد کړي و. 3 ورځې مخکې وفات شو. نو په ټوله نړۍ کې اوس داسې یو بل څوک نشته چې اسلامي امت په هغه باندې اتفاق وکړي چې د هغه ځای نیولی شي یا د هغه په اندازه باندې علم لري. نو په همدې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولکن یقبض العلم بقبل العلماء. الله عز وجل علم د نړۍ څخه پورته کوي، دنیا څخه پورته کوي په وفات کولو د علماو سره. عالم وفات کیږي بل عالم هغه اندازه باندې نشته، ضعیف کیږي، ورځ پر ضعیف او ضعیف او ضعیف.
حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. بیا به داسې مرحله راشي چې الله عزوجل به هیڅ عالم پرېږدي، هر عالم وفات کیږي، دغه جانشین یا ځایناستی څوک نشته. بیا داسې وخت به راشي چې خلک به د خپل مشران رؤوس یعنی رئیس چې موږ تاسو ورته وایي رئیسان او خپل مشران به جاهلان ونیسي. هر رئیس او هر مشر هر یو چې ګوري جاهل بالاخره چې دوی دغه مشري او زمامداري او واکداري په لاس کې واخلي، دوی نه به خلک خپل د مشکلاتو حل لټون کوي. دینی عالم ته به راځي چې موږ ته فلاني مسله کې فتوا راکړه، یو بل مشر ته به راځي قومي مشر ته چې زموږ دغه مشکل حل کړه، بل ته به ورځي چې ته زموږ دا حل کړه، قاضي ته به ورځي د یو بل مسلې دپاره. هر مشر ته به خلک رجوع کوي، دا خو جاهل د خپل علم نه لري، نو دی به بې علمه فتواګانې خلکو ته ورکوي، خپل ځان به هم ګمراهۍ کې واچوي، خلک به هم هلاکت ته راکش کړي، ځان به هم هلاک کړي، خلک به هم هلاک کړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فافتوا بغیر علم، دوی به فتوا ورکوي بې علمه، بې علمه به فتوا ورکوي، فضلوا واضلوا، خپله به هم ګمراه شي ځکه بې علمه خبرې کوي، او نور خلک به هم ګمراه کړي ځکه خلک د ده په خبرو باندې عمل کوي. هغه بیچارهګان هم نه پوهېږي چې موږ په ګمراهۍ باندې سوق شوي یو، او دی خپل هم نه پوهېږي چې زه خلک ګمراه کوم، حقیقت ته نه رابلم. نو په همدغه اساس باندې دا ډېر او خطرناک حالت دی چې انسان خپله نه پوهېږي او نامناسب فتواګانې ورکوي، یا هغه انسان پوهېږي چې زه نه پوهېږم بیا هم د خلکو ته ناروا فتواګانې ورکوي، نامناسبې خبرې کوي، د ده مشکل بیا ډېر ګډ دی. او الله سبحانه وتعالى په قرآن عظیم شان کې انسانان دې ته متوجه کوي، فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. پام کوئ، متوجه اوسئ چې لا تقف ما ليس لك به علم، د هغه څه چې علم در سره نشته، یقین در سره نشته، کامله پوهه در سره نشته، پام کوئ چې چاته په هغې کې خبرې ونه کړي، چاته فتوا ورنه کړي، په هغې کې چاته دغه مسله بیان نه کړي، ځکه ته خپله شعور نه یې په انګلیسي اصطلاح باندې، خپله متیقن نه یې په هغه موضوع باندې، معلومات نه لري کافي. ځکه بل آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که چیرې تاسو په هره مسله کې نه پوهېږئ د اهل ذکر نه پوښتنه وکړئ. اهل ذکر څوک دي؟ مسلکي خلک. شرعي مسله کې دیني عالم ته رجوع وکړه، طب مسله کې ډاکټر ته رجوع وکړه، د ساینس په مسله کې یو ساینسپوه ته رجوع وکړه، د ریاضي په مسله کې ریاضیدان ته رجوع وکړه، د جغرافیې په مسله کې جغرافیدان ته رجوع وکړه، د هندسې په اړه کې یو انجینر ته رجوع وکړه. دغه مسلکي خلک دي علما دي اهل ذکر دي، ځکه هغه به تا ته پروفیشنل یا دقیق یا مسلکي جواب به تا ته درکړي. اما دا چې ته د خپل ساختماني کور جوړوي او راځي ما نه پوښتنه کوي چې د اشپزخانه سره کوم جوړ کوم، زه به تا خامخا داسې لاره به درته ښیم چې سبا به اشپزخانې در باندې راغورځېدلې وي، ځکه زما اشپزخانې سره څه کار دی، زما انجینرۍ سره څه کار دی، زما طب سره څه کار دی، ساینس سره څه کار لرم. د هرې مسلې په اړه باندې مسلکي خلکو ته رجوع وکړئ. اوس که ما نه څوک د انجینرۍ پوښتنه کوي، د طب پوښتنه کوي، دا به ډېر یو قوي جرأت غواړي او دا به ډېر یو نهایت ګستاخي غواړي چې زه یو چا ته وایم چې ته دا کور د په دې شکل باندې جوړ کړه، یا د ساینس مسله کې یو چا ته فتوا ورکړم، یا د الجبر په مسله کې چا ته فتوا ورکړم. نو په همدغه اساس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ولا تقف ما ليس لك به علم، د هغه څه چې علم تا سره نشته پام کوه چې د هغې پیروي ونه کړې، پام کوه چا ته په هغې کې خبره ونه کړې، ځکه ستا غوږ، ستا اورېدنه، ستا سترګې او ستا لید او ستا زړه د دې ټولو نه د دې ټولو په اړه به تا نه پوښتنه کېږي د قیامت په ورځ باندې. په همدغه ژبه تا خلکو ته څه ویلي، څه دې نه دي ویلي. نو په همدغه اساس مونږ او تاسو ته دیني علماو ته خصوصا نور علماو ته عموما دا لازمه ده چې بې علمه خبره چاته ونه کړي، ځان به یو وارې متیقن کوو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې خپل صحابه مبارکانو ته کتل، نور صحابو ته لارښوونه کوله که چیرې تاسو د فتوا مسله کې پوښتنه کوئ د حضرت علی نه پوښتنه وکړئ، که چیرې فرایضو کې حلال او حرام کې میراث کې پوښتنه کوئ د فلاني نه پوښتنه وکړئ، که چیرې عباداتو کې پوښتنه کوئ د فلاني نه پوښتنه وکړئ، که چیرې قرآن په اړه پوښتنه کوئ د فلاني نه پوښتنه وکړه. دا ټول هغه مسلکي والی موږ او تاسو ته ښیي چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کټګوري بندي کړي وو، دسته‌بندي کړي دي چې په دې موضوع کې دغه ته رجوع وکړئ، دې موضوع کې دته رجوع وکړئ، دې موضوع کې دته رجوع وکړئ. واقضاهم علي وفلان وفلان، تر ټولو ستر قضاوت چې کوي هغه حضرت علی دی، قضایي مسایلو کې هغه ته رجوع وکړئ. نو په همدغه اساس هر څوک اهل فتوا نه دی، هر څوک فتوا نشي ورکولی. نن وخت کې هم زمونږ او تاسو په ټولنه کې اساسي مشکل هم دا دی چې هر سړی انټرنیټ ته رجوع کوي، او په انټرنیټ خو بهر دی، هر قسم حیوان پکې شته. انټرنیټ کې به هر قسم سړی پیدا کوي، خبرې به کوي، شریعت به لوستلی وي یا به نه لوستلی، بس هغه یوټیوب او ټیک ټاک به ځان ته چالان کړي او فلانه کې یو درې دقیقې خبرې وکړه
او د ځینې خبرې بیا د خلکو خوښېږي چې داسې یو نیکټای بیا اګوستلی وي ځان به لږ ماډرن کړی وي اولاد دا د ماډرن عالم دی ماډرن ملا دی هغه ماډرن او بې ماډرن خو یې پرېږده خو د ده خبرې وارزوه چې د ده بیکګراونډ څه شی دی د شریعت په لاره باندې تللی که نه دی تللی د شریعت علم لوستلی که نه دی لوستلی خو هغه خبرې چې ستا د طبیعت مطابق برابر وي بیا به هماغه کلپ اخلي ټول دنیا ته بیلېږي چې دغه وګوره فلاني عالم داسې ویلو فلاني عالم داسې ویلو دا ته خبر نه چې هغه څه شی لوستلی دی عالم دی که عالم نه دی غیر د هغې نه موږ تاسو بیا ګورو په ځینې دولتي مناصبو باندې داسې خلک مسلط شوي دي چې نوم به د عالم وي مګر په حقیقت عالم نشته عالم نه دی او اگر یو حدیث شریف کې راځي مفهوم داسې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې شکل ته ګوري درته پیغمبر معلومیږي چې دا خو پیغمبر دی حقیقتا دا لونګۍ ته وګوره چپن ته وګوره ګیرې ته وګوره د شکل او هیئت ته وګوره بیخي پیغمبر دی خبرو ته چې ګورې داسې خبرې به درته کوي چې د پیغمبرانو خبرې به درته کوي مګر زړه ته چې ګورې زړه به د لیوه زړه وي زړه کې به لیوه وي سیرت به د پیغمبر وي ژبه به د پیغمبرانو غوندې نرمه وي مګر باطن کې به شیطان وي باطن کې به بل شی وي علم به نه لري نو په همدغه اساس باندې هر هغه انسان چې په یو مسله کې علم نه لري باید په هغې کې خبرې ونه کړي خصوصا هغه څوک چې په دولتي مناصبو باندې حاکم دي د دوی هره خبره باید ډېره دقیقه وي چې چاته په هغې کې د نیوکې چانس پیدا نه شي دغه څو ورځو کې موږ تاسو دغه رسنیو کې دا خبرې ډېرې ګرمې دي چې د هر ځوان او د هر مشر په خوله باندې چې آیا دا تعلیم مباح دی که مباح نه دی تعلیم مباح دی که مباح نه دی که مباح نه دی خو ولې نارینهو دپاره بیا مباح دی مثلا یا که فرض نه دی ولې نارینهو دپاره جایز دی زنانو دپاره جنکیانو دپاره جایز نه دی د اسلام ټول هغه دستورات چې د علم په اړه باندې دي نر او ښځې دپاره دي د اسلام ټول احکام د نر او ښځې دپاره دي مګر هغه ځای کې چې مشخص شوی وي قرآن کې مشخص معلوم دی چې دغه حکم د زنانو دپاره دی دغه حکم د نارینهو دپاره دی دغه حکم د پیغمبر دپاره دی تر څو چې مشخص شوی نه وي د اسلام ټول احکام که هغه په عباداتو کې دي که په علم کې دي که په نورو مجالاتو کې دي نر او ښځې دپاره ټول دپاره دي عمومیت په دې کې شامل دی بیا په دې کې د ټول اسلامي امت اتفاق دی چې علم فرض دی د فرض د دایرې نه ټیټ نه دی علم فرض دی که هغه فرض عین دی که فرض کفایي دی خو د فرضو په دایره کې دی فرض عین مونږ هغه څه ته وایو چې هر انسان په هغې باندې مکلف دی او که هر انسان هغه علم حاصل نه کړي دی ګناهګار دی په نه زده کولو باندې لکه دومره علم چې انسان په هغې باندې د خپل دین هغه ضروري احکام پوه شي دا فرض عین دی په هر انسان باندې نر او ښځې باندې د خپل مانځه په احکامو باندې باید خبر وسی د روژې په احکامو خبر وسی د زکات په احکامو خبر وسی د حج په احکامو خبر وسی د ایمان ضروري مسایلو باندې باید پوه شي دومره اندازې پورې په هر چا باندې فرض عین دی دې نه علاوه که څوک اضافه کوي دا فرض کفایي دی یعنې هغه مسلکي والی فرض کفایي دی فرض کفایي هم په دې معنا چې که چیرې یو ډله مسلمانان یو علم زده کړي په نورو باندې یا نورې چې نه زده کوي هغو پرې باندې نه ګناهګارېږي نو بیا هم د فرضو دایرې نه ښکته نه دی د دې مثال داسې ورکوم اوس یو ټولنه کې فرض که مثلا 100,000 انسانان ژوند کوي یو سړی سنجش کوي چې د 100,000 انسانانو دغه د رواني صحت دپاره د جسمي صحت دپاره د طب برخه کې څومره ډاکټرانو ته موږ اړتیا لرو مثلا که دوی حساب وکړي چې په هر 50 نفرو باندې یو ډاکټر موږ ته پکار دی نو په 100,000 کسانو باندې څومره ډاکټران پکارېږي مثلا 200 ډاکټران پکار دي دغه 200 نفرو باندې فرض عین دی چې دوی باید طب زده کړي 1,00,000 نفرو دپاره موږ څومره انجینرانو ته اړتیا لرو چې د دوی مشکلات حل شي هغومره انجینرانو باندې فرض عین دی څومره مثلا جغرافیهدانانو ته اړتیا لرو څومره دیني علماو ته ضرورت لرو څومره دې ته دغه عمره کسانو باندې فرض عین دی دې نه علاوه چې څوک زده کوي فرض کفایي دی بیا مباح ورته نه ویل کېږي فرض کفایي دی دا هم ډېر ارزښتناک عمل دی مګر په دغه فرض عین کې کله شرعي علوم هم شامل دي په دې کې دغه نور علوم هم شامل دي دغه فرض کفایي غیر شرعي علوم نه چې هغه خپل حد پورې دی دا ټول فرض کفایي دي مګر فرض کفایي هم کله فرض عین ته اوړي د ضرورت په اساس باندې اوس یو منطقه کې هیڅ ډاکټر نشته خلک د صحت د لحاظ نه مړه کېږي څوک به یو تکلیف لري څوک بل تکلیف لري څوک بل تکلیف لري څوک نشته چې علاج وکړي په دغه وخت کې فرض عین دی په خلکو باندې چې طب زده کړي اوس وخت د ټکنالوژي دور دی تجارت هغه تجارت نه دی چې ته بلار شي هندوستان ته یو څو شیان به پیسې به ورکړي او مال به په اوښانو باندې رابار کړي افغانستان ته به یې راوړي استرالیا ته راوړه اوس خو د انټرنیټ زمانه ده د وسایلو د ټکنالوژي زمانه ده دلته فرمایش ورکوي 10 دقیقو کې درته مال آرډر کوي او 2 ورځو کې درته رارسېږي زراعت هغه زراعت نه دی چې 2 غایانو پسې کلبه وتړه او پټې کلبه کوه او تخم شینده اوس خو زراعت داسې پرمختګ کړی چې د انسان عقل ورته حیرانېږي
کاتب ته ګوره اوس هغه وخت نه دی چې یو ډاکټر به په خپل کور کې د ځنګل نه به شیان راټولوي بیا به د هغې نه دوا جوړوي بیا به تا ته یو میاشت بعد تاریخ درکوي دوا به درته جوړوي. اوس خو یوازې که دا د طب هغه ټکنالوژي ته موږ تاسو وګورو هغه وسایل چې په طب کې کارول کېږي هغه خپل یو مستقل فن دی. د الټراساونډ ماشین به څنګه کاروي، د عملیات دغه ماشینونه به څرنګه کاروي، د عملیات خانې جراحي سامان به څرنګه پیژني، دغه ټول هر یو مستقل علم ګرځېدلی دی. د هر مسلک دپاره بیا مستقل کسان دي. پاتالوجي ده که هغه د وینې معاینات کوي که همداسې د نور معاینات کوي که هر یو برخه اوس یو مسلک ګرځېدلی دی. دغه د یو محدود اندازې پورې فرض عین دی، دې نه علاوه فرض کفایي دی چې انسانان یې باید یاد کړي. نو په همدغه اساس باندې موږ او تاسو باندې علم فرض دی که هغه په هر مجال کې وي او د قرآني آیاتونو په رڼا کې موږ او تاسو ته دغه ټول علوم ثابت دي، که هغه جغرافیه ده که هغه معادن دي که هغه فضانوردي ده که هغه په فضا کې استرانومي ده او که د کوکب شناسي ده یا فلک شناسي ده، که دغه ټول علوم دي دا ټول موږ او تاسو ته قرآن عظیم شان کې امر شوی چې باید انسان یاد کړي. مګر بیا هم چې د یو دولتي منصب نه یو سړی د یو وزارت په سطح باندې پاسېږي وایي چې علوم مباح دي. مباح څه ته وایي مسلمانانو؟ مباح تعریف دا دی چې شریعت انسان ته اختیار ورکړی دغه په کولو کې او نه کولو کې، که دې وکړه ثواب نشته که دې ونه کړه ګناه نشته. اوس مثلا د ګرمۍ ډوډۍ وخت راځي، ګرمۍ ډوډۍ وخت راځي، یو سړی بانجان خوري، تور بانجان، یو سړی به لاړ شي ځان ته به چرګ ورید کړي سور به کړي چرګ به خوري، د کوم یو ثواب ډېر دی؟ دته نه وایي چې د بانجان وخوړه د ده ګناه وشول او د چرګ وخوړه د ده ثواب وشو، دا نشته، ځکه دا اختیار دی، مباح عمل دی. که یو سړی مباح عمل کوي، مباح په دې معنی چې انسان ته شریعت اختیار ورکړی، په کولو کې ثواب نشته، په نه کولو کې ګناه نشته. یو سړی تورې جامې اغوندي، یو سړی شنې جامې اغوندي، یو سړی سپین جامې اغوندي، یو سړی مثلا زیړې جامې اغوندي، دې رنګونو کې تفاوت نشته، عادتونو کې تفاوت نشته، نو دغه مباح ده، کولو کې ثواب نشته، نه کولو کې ګناه نشته. نو څرنګه یو سړی پاسېږي وایي چې د نور علوم مباح دي، په دې معنی چې که چا زده کړي زده کړي، که چا زده نه کړي پروا نه کوي. حال دا چې هغه امتونو چې پرمختګ کړی په علم باندې پرمختګ کړی، که موږ او تاسو خپل اسلامي تاریخ ته وګورو، یو وخت کې اسلامي تمدن دومره پرمختګ کړی چې ټوله اروپا راتله مسلمانانو نه زده کوله، که هغه د طب په اړه باندې و، که هغه د ساینس په اړه باندې و، که هغه د جغرافیې په اړه باندې و، که هغه د الجبر په اړه باندې و، که هغه د فلک شناسي په اړه باندې و، که هغه د علم الجنین په اړه باندې و، که هغه د فزیک په اړه باندې و، که کیمیا په اړه باندې و، علم الاجنه یا جنین شناسي چې موږ تاسو ورته وایو، علم الجنین په اړه باندې و، زراعت په اړه باندې و، حتی ویټرنري او د حیواناتو د علم په اړه باندې و. دغه ټول پرمختګونه مسلمانانو کړي، اروپا راله د مسلمانانو نه زده کړه، د مسلمانانو کتابونه ترجمه کړه، 1500 کال خپل یونیورسيټانو پوهنتونونو کې د مسلمانانو کتابونه تدریسول. نو که دغه علم مباح وای نو ولې مسلمانانو دومره زحمت په دې باندې وسته؟ تر اوسه پورې د مسلمانانو دانشمندانو او د علماو عکسونه د اروپا په پوهنتونونو دروازو کې لګېدلي دي، نصب دي. ابن سینا دی، که هغه فارابي دی، که هغه بیطري دی، که هغه خوارزمي دی، که هغه نور علما دي، د ټولو نومونه ژوندي پاتې دي تر اوسه پورې. نو هغه هیواد او هغه تمدن چې پرمختګ کوي هغه په علم باندې پرمختګ کوي. که یو ټولنه په دغه علمي مجال کې ځان شاته کوي، د هغه ټولنې لاس به همیشه بل ته اوږد وي. اوس موږ تاسو خپل وطن کې ګورو، زنانه به د مریضه شي بیا به ټول کابل لټوي چې یو زنانه ډاکټر ورته پیدا کړي، د الټراساونډ معاینې دپاره به ټول کابل چاڼ کوي تر څو یو ډاکټر پیدا کړي چې یو زنانه نارینه ته بینه کوي. خو داسې مرحله به راشي چې ته بیا خپله زنانه نارینه ډاکټر ته بوځي د ولادت دپاره، ځکه نارینه به علم زده کوي، پوهنتون ته به ځي، لیسې ته به ځي، خارج ته به ځي، زنانه به ټولې په کور کې ناستې وي، مکتبونه به بند وي، دروازې به بند وي، پوهنتونونه به بند وي. بیا به ته دا زنانه چې اوس لټوي په دې کابل بازار کې چېرته به لټوي؟ بیا خو به یو هم نشي پیدا کولی، مجبور بیرته به زنانه مغ نارینه ته بوځي ولادت دپاره. په همدغه اساس باندې علم فرض دی، حد اقل د فرض کفایي دایرې نه راوځي. دغه فرض کفایي هم کله کله فرض عین مرحلې ته د ضرورت په اساس باندې رسیږي. که چیرې موږ تاسو قرآن عظیم شان آیاتونو ته وګورو، الله عز وجل انسان چې کله پیدا که انسان په هیڅ شي باندې نه پوهېده، مګر الله عز وجل انسان ته علم ورکړه، انسان ته پوهه ورکړه، انسان ته استعداد ورکړه، انسان ته لارښوونه وکړه تر څو انسان علم زده کړي. ځکه قرآن کې الله عز وجل فرمایي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله عز وجل تاسو د خپل میندو د خېټو څخه د رحم څخه راوویستل، یعنی وزېږېدلی دنیا ته راغلی په داسې حال کې چې لا تعلمون شيئا، په هیڅ شي باندې نه پوهېدلی، الف او ب مو یاد نه و،
د دنیا په خیر او شر باندې نه پوهېدلی، په ټکنالوژي باندې نه پوهېدلی، په هیڅ شي باندې خبر نه وي، مګر الله عز وجل تاسو ته عقل درکړ، تاسو ته شعور درکړ، تاسو ته اراده درکړ، تاسو ته لارښوونه وکړه تر څو تاسو د الله شکر وباسئ. یعنی علم زده کړئ، الله په حقیقي معنا سره وپېژنئ، د الله مخلوق ته خدمت وکړئ او د الله شکر وباسئ په دغه ټولو نعمتونو باندې. اوس خلک په اسمان کې ګرځي، سیارو کې کورونه لټوي، سیارو کې ګرځي لټوي چې آیا د انسان د سکونت لپاره مناسب دی، د ژوند لپاره که نه دی. خلک چېرته ورسېدل؟ خو موږ او تاسو تر اوسه پورې په کوم ځای کې مباح او د مباح نه راوځو چې دا مباح ده دا مباح نه دی. بل آیت کې الله سبحانه وتعالی چې لومړنی آیت د قرآن نازلېږي هغه په څه شي باندې پیل کېږي؟ اقرأ. اقرأ ولوله درې وارې دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ ولوله، مګر ستا دغه لوستل، ستا د زده کړه، ستا د علم باید د الله د رضا دپاره وي، دنیوي غرض دپاره نه وي. هر علم چې زده کوي زده کړه، خو نیت به د الله رضامند وي. ځکه هغه ایمان چې نن وخت زما په معلوماتو مطابق چې یو ساینسدان، مسلمان ساینسدان چې کوم قوي ایمان لري زه نه لرم، هغه یو معدن شناس چې کوم قوي ایمان لري زه نه لرم، هغه انسان چې هوانور دی هغه چې کوم قوي ایمان لري زه نه لرم، ځکه هغه د الله قدرتونه په سترګو باندې ګوري، هغه ته د الله قدرتونه معلوم دي. یو د طب ډاکټر چې اوس د الله قدرتونه د انسان په بدن کې ګوري هغه زه نشم کتلی، ځکه زه په کتابونو کې لولم، هغه په عمل کې ګوري. نو ځکه انسان د الله عزوجل شکر وباسي چې الله ته ډېر لوی خالق دی، ډېر لوی ستر ذات دی، دغه قدرتونه چې تا پیدا کړي، دغه معجزات چې تا زموږ په جسم کې ښودلي بل څوک نشي ښودلی. همدارنګه موږ او تاسو ته اسلام په دې باندې امر کوي چې د عمل څخه مخکې باید انسان علم ولري. علم همیشه د عمل څخه مخکې دی، او الله عزوجل حتی د ایمان په اړه باندې فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ته باید پوه شې، زده کړه وکړه چې الله نه سوا بل خالق نشته، الله یو دی. د الله وحدانیت دپاره د الله مختلف قدرتونه مطالعه کړه، مختلف قدرتونو کې وګوره، خپل ځان ته وګوره، کون ته وګوره، ونو ته وګوره، اسمان ته وګوره، ځمکې ته وګوره، بحرونو ته وګوره، تر څو ته پوه شې چې الله حقیقتا واحد دی. یو خو نظریه ده، یو ماشوم د یو مسلمان په کور کې پیدا کېږي چې ورته وایي ته دین د څه شی دی بچی؟ وایي مسلمان یم. ولې مسلمان یې؟ پلار مې مسلمان دی، مور مې مسلمانه ده، نور دین مزید څه شی نه پوهېږي. مګر یو انسان چې هغه مثلا جغرافیه شناس دی، جیولوژي شناس دی، هغه مثلا علم فلک لوستلی، طب لوستلی، هغه ته وایي چې الله ولې یو دی؟ هغه فقط که دا سترګه درته تشریح کړي ته به پکې غرق شي، حیران پاتې کېږي چې دا د الله څومره لوی قدرت دی په دې سترګه کې، په یو غاښ کې د الله څومره لوی قدرت دی، په یو رګونو کې د الله څومره لوی قدرت دی، یو په ګرده کې د الله څومره لوی قدرت پروت دی. نو دلته د انسان هغه عقل ورته حیران پاتې شي، ځکه د هغه ایمان ډېر قوي، د الله قدرتونه په عمل سره ګوري. نو الله فرمایي چې پوه شه، ته اول علم زده کړه چې الله یو دی، هغې نه وروسته بیا مغفرت وغواړه، دا وکړه دا وکړه دا وکړه. دا چې موږ تاسو مونځ کوو، د مانځه نه مخکې علم لازم دی، د مانځه احکام باید انسان زده کړي، روژه نیسو د روژې احکام باید ځان پوه کړو. خلاصه هم دا چې اسلام موږ تاسو ته همیشه هم دا توصیه کوي چې د عمل څخه مخکې باید انسان علم زده کړي. نو دغه ټول مسایلو ته هم دغه رقم شامل دی چې انسان باید د هر شي علم اول زده کړي. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله عزوجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي وقل رب زدنی علما. ای محمد صلی الله علیه وسلم همیشه ته دعا کوه، الله نه وغواړه چې تا ته نورم علم درکړي. رب زدنی علما، یا الله ما ته په علم کې زیادت را نصیب کړه، ما ته په علم کې ډیروالی را نصیب کړه، علم مې نورم زیات کړه، ځکه ته چې هر څومره په علم کې وړاندې ځې عمره احساس کوي چې زه نه پوهېږم، نورم علم ته اړتیا لري، باید انسان مخکې لاړ شي. همدارنګه اسلام موږ او تاسو ته د دې لارښوونه کوي چې انسان ټول علوم زده کړي، که هغه کوني دي، که هغه شرعي دي، که هغه هر علم د انسان باید هغه علوم زده کړي. ځکه الله عزوجل قرآن عظیم شان کې فرمایي هو الذي انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. الله عزوجل تاسو د ځمکې څخه پیدا کړي یاستئ او تاسو ته د ځمکې د آبادۍ مکلفیت درکړې، د ځمکه به آبادوئ. نو چې کله ته د ځمکه استعمار کوئ، آبادوئ، دغه آبادي په څه شي باندې راځي؟ دا په جهالت او بې علمۍ سره راځي که دا په علم سره راځي؟ دا په علم سره راځي. نو دا چې ځمکه موږ او تاسو آبادوو، په دغه آبادۍ کې موږ او تاسو ډېر زیات مسلکونو ته اړتیا لرو، ډېر تخصصونو ته اړتیا لرو، ډېر کاري تجربو ته اړتیا لرو، مختلفو علومو ته اړتیا لرو. یو سړی به معادن راوباسي، یو سړی به د ځمکې څخه غاز راوباسي، بل به د ځمکې څخه پټرول راوباسي، یو به د هوا تصفیه کوي، بل سړی به د بارانو د دې تشخیص کوي، یو سړی به انجینري او ساختماني کې کار کوي، یو سړی به د اوسپنې په معادنو کې کار کوي، یو سړی به زغالسان کې کار کوي، یو سړی به یعنی هر مجال د پر اړتیا ده چې انسانان په هغې کې کار وکړي.
تر څو چې هر مجال کې موږ متخصص ونه لرو، په هر مجال کې موږ تاسو عالم او پوه انسان ونه لرو، د ځمکې آبادي نشو کولای. بیا به همیشه د خپل کمپنیانو یا به چینایي ته ورکو یا به کوریایي ته ورکو یا به بل ته ورکو یا به بل ته ورکو، ځکه خپل هیڅ شی نشو کولای. او قرآن عظیم شان کې کومه تاسو ګورو دغه د اوبو نصرنګ ګټه باید واخیستل شي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. په اوبو باندې هر شی ژوندی دی. نو دا د اوبو مطالعه، د اوبو تحقیقات، په اوبو کې ریسرچ، په اوبو کې مسلکي خلک درلودل. همدارنګه الله عز وجل موږ تاسو ته امر کوي چې قل انظروا ماذا في السماوات والارض. تاسو وګورئ، علم واخلئ، مطالعه وکړئ، تحقیق او ریسرچ وکړئ چې په اسمان کې څه شی دی او په ځمکه کې څه شی دی. اسمان نه مطلب نه دی چې پورته وګورئ چې شین اسمان دی، لږ پورته وکړئ چې پاس وګورئ دا غازات دي، اکسیجن دی، هلته دا کواکب دي، سیارې دي، کهکشانونه دي، د هر یو دغه حجم او په هر یو کې دا ژوند او په هر یو کې دا ډېر زرګونه خبرې دي. ځمکې ته ګورو، دغه جامد ځمکې ته موږ تاسو نه ګورو، مطلب دا د ځمکې لاندې تحقیق وکړئ، ریسرچ وکړئ، ځمکې لاندې څومره شیان راوځي، ځمکې لاندې الله عز وجل څه شی موږ تاسو ته پیدا کړی. دغه ټول تحقیق او ریسرچ ته اړتیا لري چې دا په قرآن عظیم شان باندې فرض دی، موږ تاسو ته ثابت دی. همدارنګه کاغه زراعت دی، کاغه صنعت دی، کاغه ټکنالوژي دی، کاغه ټول دی، دغه ټول شیان موږ تاسو ته الله عز وجل پیدا کړی او موږ ته په همدې باندې امر کړی. ځکه الله عز وجل بل آیت کې فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسو د خپل دښمن مقابل کې هر قسم آمادګي ونیسئ، هر قسم قوت چې ترلاسه کولی شئ ترلاسه کړئ. نو دغه قوت لفظ نکره سیاق کې راغلی، هر قسم هر ډول قوت سره کار اخیستلی شي، کاغه طیاره جوړول دي، کاغه ټانک جوړول دي، کاغه نور وسایل جوړول دي. بیا اوس وخت کې خو د ټکنالوژي او د کمپیوټر زمانه ده. اوس یو هیواد کولی شي بل هیواد فقط په یو تکمې او یو بټن باندې د منځه ویسي. دا ګور ټول هغه سیستم ناکاره کوي، ورته چې سیستم ناکاره شو، راډار کار نه ورکوي، کمپیوټر کار نه ورکوي، مخابره کار نه ورکوي، ټلیفون کار نه ورکوي، لینونه د منځه لاړ، اکاونټونه منجمد شول، ټول هر شی په یو بټن پورې ارتباط لري. نو که دغه باندې یو مسلمان پوه نه شي او دې ته موږ مباح وایي چې دا مباح دی، که د زده کړې زده کړه او که د زده نه کړه بلا ورپسې، نو بیا به موږ کو زر کاله نور هم نور خلکو ته زموږ لاس وګدوي. د یو انټرنیټ دپاره به هم بل ته لاس وږدوو، د یو بانک دپاره به هم بل ته لاس وږدوو، د هر شي دپاره به زموږ لاس نورو ته وګدوي. نو په همدغه اساس مسلمانانو ما فقط یو لنډ واقع چون وخت ډېر کم دی، محدود دی، نور وضاحت نشي کېدلی. دا چې قرآن عظیم شان کې د نورو علومو په اړه باندې څومره موږ تاسو ته آیتونه راغلي، څومره تاکید او فوکس په دې باندې شوی، دا ټول اوس نشي بیانېدلی. نو علم زموږ تاسو په اسلام کې مباح نه دی. علم یا فرض عین دی یا حداقل فرض کفایي دی. د فرض کفایي نه لاندې مرحله علم دپاره نشته. کاغه هر علم دی، کاغه د ژبو ادبیات دی، کاغه ویټرنري دی، کاغه زراعت دی، کاغه تجارت دی، کاغه اقتصاد دی، کاغه استرونومي دی، هر علم چې د فرض کفایي نه ټیټ نشته. نو په همدغه اساس د هغې زده کړول په هر مسلمان باندې لازم دي، مګر د ضرورت مطابق، او فرض عین په هر مسلمان باندې لازم دي چې باید زده کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. صلی الله